ځای د خپل وطن پالنا وکړو. د تنګي دره هغه سیمه ده چې ویاړلو ځوانانو یې د اشغالګرو مغروري ککرۍ راوپرځولې او تیره غاښونه یې ورته له بیخه وایسته، نو ځکه خو اشغالګرو دا سیمه د پټ قبر په نامه یادوله. د دې سیمې ځوانانو په تیر کې د کفري اشغال پر وړاندې له ټولو مخکې د معرکې میدان ته ښکته شوي، نو ځکه خو په زیاتو شهیدانو کې ریکارډ لري. د اسلامي امارت مسؤلینو دیني علماو له لوري د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د تنګي درې ویاړلو شهیدانو د یتیمانو پالنې لپاره په دغه سیمه کې د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د نصرت العلوم په نامه دارالیتام ګټې اخیستنې ته وسپاره. په موږ واجب ده چې دغه یتیمان چې دلته روزل کېږي د دې لپاره ډوډۍ برابره کړو، د دې لپاره چې کچالۍ او لوبیا او وریجې تیارې کړو، څه امکانات چې موږ په وس کې وي. الله جل وعلا د موږ تاسو توفیق راکړي چې په اخلاص صداقت د دې خدمت وکړو تر څو د دغه حدیث د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې داخل شو چې اصنعوا لآل جعفر. د دې تربیت کولو او د دغه مراکزو جوړول نن اهم کار دی او د دې خدمت دغه مسلمه امت او دغه مسلمانانو په ذمه باندې دی. دا تنها د عالم کار نه دی، دا تنها د یو مجاهد کار نه دی، دا د همدغه ولس د محترمو خلکو کار دی، کوم چې مجاهد یې وروزو، کوم چې مجاهد ته یې تربیت ورکړه. دیني علماو د دغه یتیمانو پالنه پر ځان لازمي وګڼله او وایي هر څومره امکانات چې په واک کې لري نو د یتیمانو د پالنې په برخه کې به ترې دریغ ونه کړي. تاسې یو څوک راغلي وو، یو استعمار وو، نو دغه استعمار فقط یستلو هغلته د موږ تاسو یو لوی هدف شاته وو. هغه هدف د اعلاء کلمت الله نافذول او د اسلامي شریعت تطبیق او په دې جامعه باندې د اسلامي احکامو تعمیل د موږ تاسو مقصد او هدف وو. ورونو دغه مقصد او هدف چې موږ تاسو ترلاسه کوو او غواړو چې د دوی ارمانونه او د دوی اهداف موږ متحقق کړي وي په دې جامعه کې. لله الحمد د اسلامي نظام چې دلته قایم دی د شهیدانو د یتیمانو د پلارونو د وینو په برکت باندې قایم شوی دی. نو اوس د دوی هغه ایمانی حق، انساني حق، د ملګرتیا حق دا په موږ باندې جوړېږي چې د هغې د اولاد سره موږ څه وکړو، هغې سره احسان وکړو، هغې تعلیمي ماحول برابر کړو. ګورئ د یاد دارالیتام ساختماني چارې سره له دې چې په پوره ډول بشپړ شوي نه دي، خو د اړتیا له مخې د یتیمانو او شاګردانو لپاره د دیني علم او قرآن کریم حفظ، تجوید او ضروري عصري تعلیم لپاره د زمینې برابرېدو په موخه په ښه کیفیت د لیلې او عایشې ترتیب سربیره د نهاري شاګردانو لپاره تر 20 کیلومترۍ پورې د ترانسپورټ د اسانتیا او برابرېدو سهولتونه په نظر کې نیول شوي دي.